د خوست عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیرا ګلزدران خوست ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې ویل هڅه کوي چې په اړونده برخه کې خدمات لا پراخ او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته تر ډیره بریده رسیدګي وشي. موږ نن 10 کسانو ته د افغانستان د اسلامي امارت د صحت عامې د وزارت تر چتر لاندې چې هلته په وزارت کې موږ د فزیوتراپۍ د عملیات څانګه لرو د هغوی د هدایاتو د رهبرۍ سره سم 10 کسانو معیوبینو ته ویلچیر توزیع شول چې پې کې 6 زناناوې وې او د 24 کسان نارینه وو. معلولینو د یادې همکارۍ او لاسنیوي خوښي څرګندوله او زیاتولی چې په دې سره به د تګ راتګ پر مهال تر ډیره د دوی ستونزې هوارې شي. اسلامي امارت موږ سره دا همدغه همکاري وکړه چې موږ سره په سکولونو وکړه او موږ نه راغوښتنه غواړو چې موږ سره د معیوبینو سره داسې هغه وکړي کومک وکړي. مخکې مو تګ ډېر ګران و بل کور مې هغه کې و اوس اړخي کې په لسور په ځای شاباس نور چې دا سایکل چې دا ډېر خواخ چې موږ تګ کېږي. دا 3 کاله داسې مرن چې لکه سپینې دا خو ډېر ښه کار څه خدای دې آباد کړي خدای دې په مخ بوځي. هیله د نوي چې د ویلچیر د توزیع دا دریمه دوره ده چې دا ځل هم 10 تنو ته ورکړل شول چې هم مهال د اورتوپیدي او فزیوتراپي امیر ډاکټر موسی جان د خوست عامه روغتیا ریاست لخوا د ښو او غوره خدماتو له امله تقدیر شو.